السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډوره سال د جوړې خوشحاله په خیره. بس انشاءالله که د الله جل جلاله رضا وه، الله دې اول په ټوله نړۍ کې شرع محمدي اسلامي نظام نافذ کړي. خاص کر د موږ تاسو په ګران افغانستان کې انشاءالله تعالی اسلامي نظام راتلونکی ده، حقیقت رښتونی قرآني نظام راتلونکی ده. انشاءالله تعالی حق به حقدار ته رسیږي، هغه په هر میدان کې انشاءالله. نور شرعي نظام راتلونکی ده، خبره خلاصه ده. په دې لسو پنځلسو شلو ورځو کې انشاءالله ډېر زر به ووینو موږ او تاسو، او په ګران افغانستان کې نور پټاخۍ هم نه چوي انشاءالله. او د ټولې دنیا سره به د موږ امارت اسلامي ښه روابط وي انشاءالله. په اولمپیک کې به هم انشاءالله لوبې کېږي. کرکټ د آی سی سی ACC ایشین کرکټ کونسل ټولو سره به ښه روابط انشاءالله. د راتلونکي شل اوریزه T20 نړیوال ورلډ کپ سلیکشن به هم امارت اسلامي کوي. حق به حقدار ته رسېږي انشاءالله. ټول کارونه به الله جوړ کړي. باید موږ او تاسو اسلام ته، قرآن ته، حدیث ته، وطن ته خدمت وکړو انشاءالله. په صحیح معنو غم مه کوئ انشاءالله. ټول سیستم به الله جوړوي. امارت اسلامي زنده باد. امن به راځي او پټاخۍ به هم نور نه چوي انشاءالله په وطن.